په دې باندې د ما پښتون کلچر کتغنې لګولې دي چې تا ته چا اختیار درکړی چې ته وایې چې دی الک سره ما واده وشي دا ناانصافي ده دا پروپوزل حق نر ته هم حاصل دی او دا زنانه ته هم حاصل دی زنانه چې کور حسن دی او د مشومانو تربیت لپاره دی مونږه په خپل منهج باندې فطرت باندې چې کوم فطرت باندې الله پیدا کړي په فطرت چلول غواړو چې فطرت نه یو شی کله هم د دې انګل نه بدل شي د فطرت نه خراب شي نو هیڅ انجام غرب کیږي او هغه تبکی چې زنانو ته په میراث کې ایسا ورکو د باندې لیجسلیشن کیږي په دې قانون جوړیږي دا ورنه پښتنه کوي د مفتی کې فیض الله مفتی هند چې په دې بل کې مونږ ور سره دې بل حمایت وکړو کنه وکړو نرینا چې پیدا شي په دې نرینا او زنانا ټول خوشاله وي خو چې زنانا ډېر پیدا کیږي په دې زنانا هم خپاوي زه په دې فلسفه نه پیږم چې دا زنانا ولې خپاوي خو به هر کیف اولاد دی دې تربیت باندې کې و د قیامت په ورځ د مونږ پوښتنه نه کیږي دا ماشوم په عربی کې تقریر و تاسو په کوئی شی وای یا نه زه خو پوهېدم عربی کې تقریر کوم دا ماشوم یو حدیث پوت کل مولود یولد علی الفطره هر یو مور چې کله بچی زګوي دا په فطرت اسلام باندې زګي مور نه بچی پیدا کیږي په فطرت اسلام باندې بیا د هغې پلرانو ورته څنګه ماحول هغې ته پرووایډ کړه او په کوم ماحول کې تربیت وکړه او کوم مایند سیټ هغلته کې اسټیبلش سوچ څه دی خلکو مایند سیټ څه دی هغه مایند سیټ به د دې ماشوم هم جوړي دا خلک په کوم پیراډایم سره دا خلک په کوم پیراډایم سره خپل لایف او زندگی د سمجھو کړی دا چې دا د ما زندگی دا او دا د ما لایف سټایل وي همدا مشروم په دې لایف سټایل کې راځي په دې انډرسټینډینګ کې به راځي فطرتن به ځای راځي پکې ماحول به راولي اوس کا ماحول د سچایي ماحول وي د آنیسټي او د سچایي ماحول وي د امانت ماحول وي د دیانت ماحول وي د انسانیت ماحول وي هر چا سره د مینې محبت خورولو دپاره ماحول جوړ شوی وي نو د ما مشروم به هم په دې ډګر باندې روان که د ما په چم کې د ما په کلي کې ما په کور کې ما په معاشرې کې بهراوري وي هلته کې مدرزات پدرزات خلک یوه داسې ازادۍ نارې وهلی شي چې هغې ازادۍ نارې شاته د باطلو طاغوتي قوتونه هغې کار فرما دي ما عزتمندو نن ختم بخاري د طالبات اسلام ده د ما د پوهې مطابق زه به په دې باندې یو دوه درې کمنټ وکړم چې طالبات اسلام خواتین اسلام هغې په اسلام کې کردار چې کوم ده دا مسلم ده که ته د زنانو کردار د ما د اسلامي روایت و ورثې نه وباسئ د اسلامي کتابونو نه یې لرې کړئ په نیمه نه زیاته ذخیره د حدیثو هغه لړه ډمه شوه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه زیات مرویات دا د خواتین اسلام کردار ده جناب محمد رسول الله ته چې نبوت ملاو شو خدای پریشان شو ټمپریچر یې شو په دې باندې یخوالی راغی اوله حوصله چې ورکړې ده هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورکړې ده او په دې شاندار الفاظو سره یې ورکړې ده چې ته هغه کس یې چې ته د بېوسه او د بېکسه خلکو د یتیمانانو خلکو د میلمانو دې ټولو خلکو ته خیال دې تواضع خاطر ساتي ته د خلکو په سر باندې لاس کې دی ته د معاشرې کې یو مثبت کردار لري الله پاک به تا کله هم یوازې نه پرېږدي ډېر ښکلي الفاظو سره یې تسلي ورکړې ده نو دا کردار او دې تسلۍ د نبي علیه السلام حوصله اوچته کړه ځکه خو زنانه ته پکار دي په قرآن پاک کې دا راځي چې لتسکنو الیها چې خاوند میل حضرات دا کور ته راشي پکار ده چې د خپلې زنانه په ذریعې سره هغه سکون ونیسي
یعنی سړی بار دنیا ګټلې دا ستړ استعمال راغلې دا او زنانا دي ته داسې په دې وخت کې داسې یو یخ ګلاس ته یو بي ورکی یو کپ چای ورکی یو سو خوږی خبره ورته وکي چې نن خو ډیر ستړی ما عزتمندو دا انسان چې کوم دا صرف فارمل ایجوکیشن باندې مخ ته نه روان تا صرف دی ورلڈلی ایجوکیشن پرائمری میڈل ہائی سیکنڈری کالجز یونیورسٹیز دیتا چې څومره یونیورسٹی دی په دې کې فارمل ایجوکیشن باندې د خلک نه دی روان انفارمل ایجوکیشن هم ډیر شته خلق په انفارمل ایجوکیشن باندې د ما قبایلی بیلټ د ما د افغانستان هغه لوی زعما هغه لوی ملکانان او عمایدین هغه چې دا د انګریز وخت نه اوسه پورې دا ټول قبایلی بیلټر وچلم په 40 سیار باندې په دې کې انفارمل ایجوکیشن ډېر غټ کار او کردار یو دا په انفارمل ایجوکیشن چلیدل دا د اجري او د جماعت په ایجوکیشن باندې دا شی چلیدل او خې درنی او پوی او دانش نه ډکه فیصله کړې دي نو دې لپاره مې عزتمندو زنانه د هم دا انفارمل ایجوکیشن زګ خپل چې کور ته کله لاړ شم زه د خپل کور خبره وکم د خپل وایف د خپل کور خبره وکم ما چهره ته زنانه ما کور ولا کله وګوري اگر ته وای چې مفتی صاحب نن د درې تقریرونه کړي او درې جلسې د کړي کله وای چې دوی د کړي هغه د ما د فیس ریډینګ کوي چې څومره ستړی دی نه تقریر ستړی کول کوي جنازې او ګرځېدل دا ستړی کول کوي نو هغه ته ډایرکټ پته لګیږي چې نن دای په کوم موډ کې دی نو هغه مطابق هغه سره معاملې وکړه دا زنانه ته او دا سورې نور کې او دا د زنانه لپاره آداب یو طرف دا کردار د موږ معاشرتي موږ مشرقي چې کومه کلچر دا تهذیب دا سیویلایزیشن دا یو اقدار دی په دې کې زنانه ډېر زیات تابعداري او ډېر زیات بوج او لوډ په ځان باندې وي او بل طرف ته انګریزي خاطب کا او بل طرف ته همغه پروګریسیو مایندډ خلک چې هغه پروګریسیو سوچ لري هغه په اسلام باندې مذهبي طبقه باندې یو قدغه نه لګي هغه وایي چې دا د ترقۍ دشمن دي دا زنانه ته ازادي نه ورکي مونږ ورته وایي چې زنانه ته مونږ ازادي ورکو خو تا غند لوډ نه پاتې دا زنانه ډیمیج کو نه دا زنانه چې کور حسن دی او د مشومانو تربیت ته پر دی مونږه په خپل منهج باندې فطرت باندې چې کوم فطرت باندې الله پیدا کړي په فطرت چلول غواړو چې فطرت نه یو شی کله هم د دې انګل نه بدل شي د فطرت نه خراب شي نو هیڅ انجام غرب کیږي او هغه تبکی د تاسو په کلی باندې ریل پټړې ته راشوي دا خیبر میل چې د پېښور نزدیک کراچۍ پورې دا د پټړې نه چې کله دی و په یاد پټړې نه واچیږي دا به کراچۍ ته ورسیږي تاسو جواب راکړئ کراچۍ ته به ورسیږي الله دې مونږ خالق ته مالک کائنات ته خالق کائنات ته هغه په فطرت کې تقسیم کار کړی دی اگر تقسیم کار نه منل دا د خدای فطرت چیلنج کول دی په تقسیم کار کې زنانه هغه د پیسې ګټلو او دغه باندې ډېر لوډ وړل دې د پر زنانه په تقسیم کار د خدای کې نه ده دا د خدای تقسیم کار ده نو د فریډم اف سپیچ خبرې کوي د فریډم اف وومن رائټس خبرې کوي په عزتمندو در پرده په دې کې زنانه د په دلدل کې پنځو کولو کوشش کوي دا زنانه د پاره د دې نارا د منافقت او د نفاق په بنیاد ده دا جنون په معاشري کې چې کوم غلط رسومات دي چې په معاشري کې کوم وایلوشن کیږي او کوم خلاف ورزي کیږي دا د اغه نشندهي نه کوي کله چې پاکستان نو جوړ شوی دلته اسمبلی جوړه شوی صوبه سرحد کې پاکستان نه دی جوړ مولانا شاکر الله صاحب خط لیکي مفتی کفایت الله مفتی هند ته خط لیکي او وایي چې مونږه خدالته اپوزیشن کیو په اسمبلی کې بل راغلی دی د مونږه د امتحان اخستو لپاره
چې زنانو ته په میراث کې حصہ ورکو د باندې لیجسلیشن کیږي په دې قانون جوړیږي دا ورنه پښتنه کوي د مفتی کفایت الله مفتی هند چې په دې بل کې مونږ ور سره دې بل حمایت وکړو کنه وکړو کې کفایت المفتی کې مفتی کفایت الله صاحب هم دغه خبره لیکل شوې ده چې فل فور دې تایید وکړي ځکه چې د قرآن مطابقه زنانو ته په میراث کې حصہ ورکول دا قرآنی مسله ده او قرآنی فیصله ده دې تایید وکړي حمایت وکړي نو دې ما عزت مندو که یو جنون خبره راشي او یو معقول خبره راشي د زنانه سره جبر کیږي زدا وایم زه خو لک بے باکه سړی یم ما خو د کالج یونیورسيټي او د مدرسې دا ټول ماحولونه کتلی زه بے باکه سره وایم موږ په معاشره کې دا یو غلط رسم ده چې څنګه یو الګ په یونیورسيټي کالج کې سبق وای دا خپل ایوا کولیګ سټوډنټ جنې چې هغه نه دا ډیر زیات متاثر شو هغه ډیر زیات قابل ده حیاناک ده تکړه ده قابل ده خاندانی خدای نو دا یې پر پروپوزل لګي د نکاح ته پر پروپوزل ورته لګي پروپوز کوي تجویز کوي مور پلار ته وایي چې دا جنې ماته وګوره نو په هغه باندې مور پلار سب هغه باندې مور پلار غوسه نه کوي بلکې هغه قابل عمل په هغه باندې مشوره کوي بقاعده په هغه تجویز باندې عمل درآمد کوي کایو جنې چرته رشتہ دارانو کې هغه چرته یو الګ ته چې دغه د اخلاقو نه متاثر ده جنې هغه کردار نه متاثر ده هغه افکارو نه متاثر سانداس کې متاثر شوی ده او د جنې پروپوزل کوي دا پروپوز کوي دا تجویز کوي چې دا الګ سره کده ما رشتہ وشي نو دې بری کې ما مور پلار سوي نو په دې باندې د ما پښتون کلچر کتغنه لګولې دي چې تا ته چا اختیار درکړي چې توای چې دې الګ سره ما واده وشي دا نه انصافي ده دا پروپوزل حق نر ته هم حاصل دي او دا زنانه ته هم حاصل دي جناب محمد رسول الله ته داسې بیبیان راغلي دي چې هغه بیبیان په خپل نبی علیہ السلام ته پروپوزل ارلګلې دي خطبه ورته وایي په عربی کې خطبه په خپل ارلګلې ده نو کدا نه انصافي په معاشره کې نو دا نه انصافي دې سره مونږ کلک ولاړیو د پاکستان جوړولو نه مخکې هم د اسلام د پاره د قران د پاره د اسلامي معاشره د پاره د ما اکبر او د ما اسلاف کلک ولاړوي د انا مسله نه دا جوړه کړي نن هم د دې خبره سره مونږ کلک ولاړو د دې خبره اجازه ورکو دومره کدغنه نه لګول پکار خو نه د ما نوجوان نسل د ما خلاف هغه ذهن سازي کول د ما نوجوان نسل داسې سافټویرینګ کول داسې شکل او پیراډایم جوړول چې هغه د مذهب بزاره وګرځي هغه دین بزاره وګرځي هغه خپل د مشر ته د سپک په نظر وګوري اده والدینو ته په سپک په نظر وګوري اده هغه د خپل چې کوم هغه ګوندیان دي هغه سپکوي وکي نو داسې یو مدرزات په درزات معاشري دې خو مونږه چاته اجازه نه و دې پر مونږ ریزिस्टेंस کو دې اوایرنس هم کو دې په شام کلک ولاړو دا ټوله مدرسې دا د اسلامي موجوده روایت محافظین دا د مونږه عقاید محافظین لکه څنګه د پاکستان حالاتو مطابق د پاکستان ډیفنس د پاکستان آرمی هغه ناگزیر ده داسې د پاکستان نظریاتی او د پاکستان ایډیالوژي لپاره او د تصور پاکستان لپاره د مدارسو اهل مدارسو د مراکزو او د خانقاګانو هم دا ټول نیټورک نظام هم ناگزیر ده په دې کې څه شک نشته دې په شابندې دا مدرسه دا به مولوی ممتاز صاحب د دې اراکین او معاونین نه چلی دا د تمام کلی ذمہ داری ده هر زنانه او نرینه ذمہ داری ده بچی به ورکو وسایل اسباب دې لپاره دعاګانې په دې ټولو کې به شرکت کو الله پاک دې مونږ تاسو ته اسانه کی تاسو وای امين دا ما چې کومه خبره وکړه دا الله ما په عمل کې راولي وای امين الله دې تاسو په عمل کې راولي الله دې مونږ ملما او دې تقریر
هغه ارویدو او پزړه کې کېناولې مونږ ته توفیق او نصیبا کی د ما شاته چې څومره علماء کرام ناشتي الله دې په عمرونو کې برکت واچي الله دې علم او عمل کې برکت واچي الله پاک ته د مدرسې د مونږ ټولو طالباتو د لپاره خواتین اسلام د لپاره د دې کلی د لپاره چې د مولوی ممتاز صاحب غندې په شکل کې زدا کرا یو خبره در تکم بس او اخر دعوانا وایم ام عزتمندو د علما په نوخر کې ډیر د مدارس هم ډیر سنجیده او معاملہ فهم علما چې هغه په حالاتو پوهیږي او سنجیدګي او متانت وي پکې تاسو کله بختور دي مولوی ممتاز صاحب زړه سره وایم زه تسلو په ما کې نشته زه ډېر زیات الکباتو نه زیات تنګېږم او نه ځان ته غواړم نه بل ته ورکوم زه بس یو عام مسلمان یم وقال انني من المسلمین من ایمان ده خو مولوی ممتاز صاحب سره د خپل ټیم مولوی ممتاز صاحب ته الله پاک ډېر لوی فهم ورکړي متانت یې ورکړي معامله فهم سړی دی قدر یې وکړي عزت یې وکړي دا اداره کامیابه کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین